الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا لهم أزواجا وذرية. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې کله هم نکاح کړی د هغوی سره وخت تېر کړی د نبي علیه الصلاة والسلام خپلو بیبیانو سره چې کوم وختونه تېر کړي دي هغه په سیرت کې ټول مذکور دي. مسند بازار کې راځي چې حضرت عائشہ رضی الله عنها نه یو روایت منقول دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلی دي چې تاسو ښځو سره نکاح وکئ، الله رب العزت به د باندې رزق فراخه کړي. د نسائی یو بل روایت دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه یو ارشاد منقول دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو چې د الله رسوله د ټولو نه بهترین ښځه کومه یوه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد او فرمایلو چې د ټولو نه بهترین ښځه هغه ده چې خاوند ته وګوري او خوشاله شي. بیا دې تپوسو شو د الله رسوله بهترین ښځې نشانی څه ده؟ مصنف ابن شیبه کې راځي چې د بهترین ښځې نشانی دا ده چې څه حکم ورته وکړي هغه حکم په منډه باندې کوي، او تر دې پورې چې څوک ورته د خاوند خلاف یا د بچو خلاف څه خبره وکړي هغه پې بده لګي، هغه څه لګي؟ بده لګي. نن سبا که کور روانېږي نو د ښځې نه روانېږي، که آبادیږي نو د ښځې نه آبادیږي، که معاشره جوړیږي د ښځې د لاسه جوړیږي، که روانېږي د ښځې د لاسه جوړیږي. حضرت علی رضی الله عنه یو لوی اوږد حدیث دی چې حضرت فاطمه رضی الله عنها په لاسونو باندې د مشکیزو سوی ورته نشانونه او په لاسونو باندې به کجورو غاړو کې به ټکول او هغه به اسپوله ورکول، او تر دې پورې چې هغه مشکیزي به غاړې ته اچولې وي اوبه به د لرې نه راوړې نو هغه پټو هغه نشانونه به په جسم باندې. د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کې خادمان راغلي وي، غلامان راغلي وي، لونډیان راغلي وي، نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې وی راځي چې عرض وکړو ورته ووایو چې د الله رسوله موږ ته یو خادم راکا یا چې د کور خدمت مکوي اوبه راړي دغه رنګې دا ټول اکثره نبی علیه الصلاة والسلام حضرت فاطمه رضی الله عنها ته څه فرمایي چې نه خادم
تا ته ضرورت نشته د کور کار به ته په خپله سمبالې یعنی حضرت فاطمه رضی الله عنها ته د دې خبرې نصیحت ورته وکړو او ورته یې وویل چې خپل کور په خپله باندې آباد کا خپل کور خدمت په خپل سر په خپله واخله نن سبا که مور پلار که لور رخصتۍ نو په دې ورته وایي لورې واده کوم دی په دې نیت کې واده کوم ورې هغوی ته دې ورکوم نوکره دې ورته نه ورکوم دا ورته د مخکې نه په زړه کې واچوي که کور روانې نو خیر دی موږ به دې سپورټ کوو چې هلته کې د څښل کور ته لاړ شي خبره به څه خبره نه او کور به روان کړي په ځان یاد ساتئ لاړ شئ دې عدالتونو ته وګورئ چکر یې ووایي د ښځې او د خاوند په منځ کې چې تفریق راشي او د شیطان پکې د ټولو نه اهم کردار څه چې جدایي راولي چې کله جدایي راولي د دوو خاندانونو په منځ کې جګړه سټارټ شي چې جګړه سټارټ شي خاوند وایي دا زما حق دی ښځه وایي دا زما حق دی شریعت خدا ویلي چې اولاد خو د پلار حق دی و چې تر څو پورې د خپل ماشوم یا لور نه لسو کالو پورې نه رسېدی پرورش به مور پلار کوي مور به کوي خرچه ورته څوک ورکوي پلار به دا ټول دا حقوق او دا ټول ناچاقیانې دا چې په کورونو کې راځي د دې مین کردار څه دی دا د کم علمۍ د وجې چې کله هم یو انسان په یو ځای کې وي او د هغې مطابق هغه سره علم نه وي هغه بیا څه وایي په ما خو کار نشته زه خو د کور کار دله نه کوم زه خو تاله د مور پلار خدمت نه کوم زه خو ستا مېلمانه نشم سنبالولی زه ستا د کور خیال نشم ساتلی خاوند ورته وایي دته ما راوستی څه دپاره د غاړې هار خو نه چې بس غاړې ته دې واچوي دوستانو عزیزانو یاد ساتئ چې نن سبا نکاح کېږي لګیا دی هر څوک لګیا دی نکاح کوي خپل بچي ته خپل اولاد ته خپل مسي ته خپل واره ته خپل لور خور ورکوي لور خور ته همیشه دا نصیحت کوي چې بچې بل کور ته لاړه شي هغه کور ستا کور دی بیا ورته مثال ورکوي دا ورته ووایي چې مور دې دې کور ته راغلی دا د بل کور نه ماماګانو د کوره راغلی ده ته ووایه چې هغه کور د دې اصلي کور دی که دا یې اصلي کور دی ورته وایي چې ابو دا یې اصلي کور دی پلار لور ته نصیحت کوي د هره خبره د پلار نصیحت چې دی هغه د لور په زړه باندې نقش کېږي که مور ورته هر څومره خبرې وکړي هغه بدل نه شي کله هم پلار لور ته نصیحت کوي د دې معاشره به جوړه وي د دې به مستقبل جوړ وي کله هم داسې سخته کور کې اونچ نیچ خبر راشي برداشت کوه مسلمانانو نه د رشتو نه چې کله هم برداشت ختم شوی دی او زمونږ په معاشره کې د فلمونو د ډرامو خبرې رایج شوي دي ته د هغې ورځ نه تر نن ورځې پورې چېرته نکاح سمې نه دی خوړلی ما تا څه چل کوو لور پسې دوره په جریبونو ځمکې ولیکه جیدادونه ولیکه پلاټ ولیکه کورونه ولیکه هر څه ولیکه بیا چې چاته نکاح کې ورکوي نو هغه خو هم بیا پوره 420 یې او سر څه چل کوي ویره تا سره مې وخت نه تېرېږي ورته یې ولې دا تا مانه لیکل دوره کړي دي ته خو د لیکلو دپاره یې مانه راکړی ته خو د دې دپاره نه راکړی ته ما سره وخت تېر کړې ورته یې وی هله به در سره سم وخت تېروم چې ما ته لاړ شي په کاغذ باندې غوښتې متې هر څه ولګوې چې بس هر څه ما تا ته در پرېښود چې دا لیکل دی هغه هلک واپس والي بیا یې خوښه ده چې هر څنګه ظلم او زیاتې ورسره کوي یاد ساتئ چې کوم ځای کې یا زوی ته رشته ګورئ یا لور ته رشته ګورئ دیندارۍ ته نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي چې لومړی به دیندارۍ ته ګورئ دویم به د هغې اخلاق ته ګورئ چې اخلاق یې څنګه دي دریم به د هغې معاملاتو ته ګورئ چې معاملات یې څنګه دي سمګلران دي ډاکوان دي شکماران دي څه دي څلورم صفت یې بیان کړی دی چې نسب ته وګورئ چې نسب نه څنګه دی ستا نسب سره نږدې دي که نه دي ستا رشتې سره نږدې دي که لرې دي آیا ستا د رشتې سره هغه میچېږي که نه میچېږي آیا ته ورته خپل لور ورکې ستا د لور مستقبل پې بهتري جوړېږي که نه جوړېږي دا نه چې ته ورته لور ورکې او بس بیا یې وروسته پلار کره نه پرېږدي دا هم ظلم یاد ساتئ چې کله هم معاشره کې ظلم کېږي د یو سایډه نه کېږي د دواړو سایډه کېږي که زیاتې کوي نن سبا یو عامه خبره شروع شوې ده چې یاره جي زه به واده وکړم او
ورته چې د سپر اوچه تکینا مور خپل سره د خزې په سر جګړه کوي دا ځاتې کوي یاد ساتي چې کله هم دا ماشوم را لوی کی مور خپل ډیر په مینه را لوی کی ودونه ولو کی خادای ولو کی خوشالۍ پیو کی او رشتو د پاره ګرځي او زی ته مبارکۍ ورکۍ ا دې رزي د پاره نه ورکۍ چې زی ته سبا ته لوي شي په مور خپل بیا ظلم کوي دې رزي د پاره نه ورکۍ چې خزه بیا کور ته پردای راولي مور خپل یې دې رزي د پاره نه چې سګټي ارسه بیا خزه ته ورکا د مور خپل تاسو نه وبالوالدین احسان راغلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې بهترین اولاد هغه دی چې هغه ته هغه سي تربيت ورکې چې څنګه په دین اسلام کې راغلی ماته په معاشره کې پورن سبا معاشره کې بګاړ کم ځای نه راغلی همیشه دا خبرې کو یره جی موږ خو خلک یو په پرشتي دا مسله دی کوټ ته تری دی کیس کړی دی دا څه چل کړی یاد ساتئ الله رب العزت دنیا ته ټول انسانان را لېږلي دي همدې دپاره چې دا انسانان په خپلو کې یو بل سره ښکلی وخت دی او د دې رزلټ ښکلی راشي نتایج ښکلی راځي او ما تاسو چل کوو که خپل دي که پردي دي که رشتهداران دي که د معاشرې دي یو بل له وختې وو د بل په غم به خوشحالېږو او د بل په راحت او په خوشحالۍ به دردی ګناه تماشا به دې جوړو چې چا سره دلته کې جګړه شي خدای دې دلته کې چې جګړه شي ګورئ ورته خلاصون کې بسوګي نه یې تماشګیر ډېر زیات ډرامو والا خنداګانو والا غیبتونو والا ډېر زیات وي او دا نه د اصلاح لپاره به هیڅوک دوستانو عزیزانو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات مننی کړي د قرآن تعلیم د خپل ژوند نه ایسته دي د صحابه تعلیم د خپل ژوند نه ایسته دي نن سبا زما ستا په معاشره کې د اغیار او دین را دن نشي کور ته بلار شي کور کې به وګورئ خپل ډرامه به سٹارټ کور کې به زنانه ټول وته توجه سره ناست دا سور کرایمز راځي کالاکان کوي کجینکای کوي کدا سور دلدل راځي د کم ځای نه راځي باقاعده دې ته لیکچر پڑھاويږي دې ته یو درسګاه وته شروع ده په مفت کې شیطان خو لګیا نه مهنت کوي کته سره سو نصیحت کوي کنه کې هغه پس لګیا خپل مهنت جاری کوي دوستانو عزیزانو حضرت علی رضی الله عنه یو وګد حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې حضرت فاطمه رضی الله عنها کپڑے خیره نشي وي حضرت علی رضی الله عنه کور تراغو چې کله حضرت علی رضی الله عنه کور تراغه وی قتل د فاطمه رضی الله عنها جامع خاشوی دي خیره نشي دي د ډیر کار د وجه تاسو ته کوي څه کول ورته وی چې حضرت سارول میں کجورو اډو کې ټکاول بیا دینه بعد لاړم او به مې راړې کم مشکونه دي ډېر غټ دي دغه غپټو نشانونه په جسم دي رسول الله ته وایي چې موږ ته غلامان راځي د فتوحات او زمانہ د غلامان برات راکې نه کور کې بس خدمت کوي یا لونډیانې براکې نه په کور کې براته جنہ کوي به کور کې به خدمت کوي حضرت علی رضی الله عنه ورته دا ډېره خبره ده لاړ شه ستا والد سے نه کو ته وایي که ستا خبره یې ومنله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې چې حضرت فاطمه رضی الله عنها لاړل هغه رسول الله لوروا ورته بابا جانا دا سي د کور خدمت کوم ډیر مشقت تیرو ډیر سخت رواني تیریږي د الله رسول ماته خدمت ته پارس لوړیا لراکه چې ما کور کې خدمت د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا ونوي دای ورته ونوي چې پتا باندې خدمت نشتا نن سبا یو دوه ټکی علم زده کی او سو ورته موري سم زما په خزه باندې خدمت شته چې زما د مور پلارو کی کور د دې ځای نه د دې بیس نه د دې بنیاد نه ټول کورونه ټول رشته ټول ارسنه جهنم جوړ دی مسله بیانې نو نیمه بیانې پوره نه بیانې کدین بیانې نو نیمه بیانې قسم بالله چې یقین وکړه چې څوک پوره نه بیانې یا ته سر کټ کی یا ته خپې کټ کی څوک واضحه مسله نه بیانې الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي اے فاطمه اے زما شهزادګۍ
چې ته خدمت کې په کور کې ته په دې باندې ښه ښکارې، د کور ملکه ښکارې، کور کې خدمت کوا، د کور ټول کنټرول په خپل لاس کې په خپله سنبال ساته، دا ستا د کور زینت دی. زمونږ تاسو یو دوه ټکي علم زده کړي دي، د لاړ شي ګوري صاحب یاره زما خو په کور والا باندې خدمت نشته. یاد ساتئ تر دې پورې په دې معاشره کې چې دا نن سبا څومره تعلیمونه وکړي خو دا ترسید ختم شي، انسانیت ختم شي، که ایجوکیشن وکړي، که میډیکل وکړي، که لا وکړي، که علم وکړي، که هر څه وکړي، انسانیت ختم. انسان ته د انسان په نظر نه ګوري، انسان ته د خدمت د جذبې په نظر نه ګوري. که ډاکټر لذي د انسان په نظر وته نه ګوري، د کمیشن په نظر وته ګوري. که هر چا لذي هم په دک په نظر وته ګوري چې د جیب بسور نه وباسي. لاړ شي وګورئ په دې ځمکه باندې وګرځئ چې کوم ځای کې د انسان نه د انسانیت ختم شوی دی، پوه شه چې د په زړه کې ډېر غټ ځناور ناست دی. دوستانو عزیزانو دا په کوم مخ باندې روان دي، په کوم لار باندې روان دي، د کوم درس منن سبا شروع کړو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې او سوال راغی. سوال څه سوال لاو چې یو ښځه وه د هغې لور توره تبه پرې راغلې وه، توره تبه مخکې ورته ویلې کېږي توره تبه، نو په هغې توره تبه کې د هغې نه هغه ویښته غورځېدلي وو. څه دې غورځېدلي وو؟ ویښته ترې غورځېدلي وو. نو خو خپلې خواښې ته ووې چې داسې کار وکړه چې دې ته څه نقلي ویښته والا ورته ولګوه چې دې دا ویښته لوی شي، یا ویښته صحیح ورته ولګوه، بد ښکاري او د ښځې حسن هم په ویښتو کې دی. د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته دا خبره راله. نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي د الله رسوله داسې یو زنانه ده سوال یې کړی دی، د لور ویښته د بیمارۍ د وجې غورځېدلي دي، آیا هغې ته ویښته لګولی شو که نه؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته څه فرمایي چې څوک ویښته لګایي یا یې کري یا یې لګوي یا یې دغه کوي، په هغې ټولو باندې نبي علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی. نن سبا ګوره ټرانسپلانټ کېږي، خوب غټ پټ بورډ یې لګولې، ټرانسپلانټ نوشهره کې به کېږي او داسې به کېږي. چېرته یو کس ته دا پته نشته چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم څه دی. نن په معاشره کې د دین کمې څه د لاسه دی، ټول خلک وایي بر یار چې مولا ډېرې اوږدې مسلې کې ډېر اوږد بیان کوي. نو زه ورته وایم زما هم دومره دوړه زور نشته، یو 10 منټه 20 منټه بیان واورئ. که نصیحت مو په دغه کې وي 10 منټه نه به هم فایده ته میلاږي، د ګنټې نه به ته هم هغه شان فایده میلاږي، خو د کار خبرې واورئ. د بخاري شریف حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه مکمل مذکور. نن سبا هر یو سړی دا خبره کوي چې زما د ویښته ډېر ښکلي، زه د ښایسته ویګو لګوم، زه د دلته کې دا سر مې دې ځای کې کټا شوی دې ځای کې ولګوم. خیر دا خو لویږي خو کټ کېږي داسې کېږي. یاد ساتئ نبی علیه الصلاة والسلام په لعنت ویلی، سرجری کې نبی علیه الصلاة والسلام په لعنت ویلی دی. نن سبا وګوره هر یو شیز کې ملاوټ دی، یو په دین کې اوبه نه دي ملاو کړي، نور په هر څه کې ملاوټ شروع کړی. کوپیو ته وګورئ، که شادو ته وګورئ، که غوړو ته وګورئ، که د خوراک څښاک اشیا ته وګورئ، که دوایانو ته وګورئ، که هر شیز ته وګورئ، یو سیز به تا ته به داسې په دې پاکستان کې میلاو نشي چې هغې کې ملاوټ نه وي. په هر سیز کې ملاوټ، په انسانانو کې ملاوټ، په ډریپونو کې، په ستنو کې یو سیز درته داسې نه میلاوېږي چې په هغې کې ملاوټ نشته. دوستانو عزیزانو لږ د الله نه ویرېږئ، د الله احکاماتو نه ځان خبر کړئ، د شریعت نه ځان خبر کړئ. په شریعت کې څه حکم دی، د الله رب العزت عذاب ځان ته مه متوجه کوئ. په قوم باندې په معاشره باندې چې عذاب راځي داسې نه راځي چې یو دم تندر راشي زه په کباري راشي، چې عذاب راځي بیا داسې راشي چې ګناهګار بې ګناه ټول ځان سره بیا وي. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.